السلام علیکم ورحمت الله. راځي چې نن درته زه د ترکی د استانبول انټرنیشنل ایرپورټ وښیم. زه خو پکې پسو شوی یم او ډېر خوږ پکې پسو شوی یم ځکه چې موږ د نیویارک نه راغلو استانبول ته. نو موږ 2 غنټې لیټ راغلو، فلایټ 2 اور لیټ شو. نو د هغه وجې نه چې کوم مونږ دلته کې زمونږ فلایټ و د استانبول نه بیا جدې ته سعودي عرب ته، نو هغه رانه مس شو. نو اوس راته ریشیډول کو بل فلایټ راته راکو. نو هغه فلایټ چې دی هغه 11 غنټې لیټ دی. نو دا 11 غنټې به مونږ دلته کې په دغه کې تېرو، څه ورته وایي د ترکي په ایرپورټ کې. نو ما ویل چې راځئ چې مونږ به ایرپورټ وګورو، خو ډېر زیات ښکلی ایرپورټ دی. راځئ تاسو هم ترې مزې والئ او زه هم ترې مزې اخلم. زه لایو راتلم خو سیګنل ډېر زیات کمزوري دي، اوف بیخي کار نه کوي. مزه کوي که نه، ځکه چې د نیویارک د جی اف کی ایرپورټ څومره غټ نوم دی او هغه هم دومره ښکلی نه دی چې څومره ښکلی دا دی. هر سړی له یا دلته کې وای فای کنیکټ کوي دلته کې هندغه، خو بالکل کار نه کوي. ما هم کنیکټ کړی و سره. ملګرو زموږ سره اوسئ انشاءالله. زه په ډېر لوی سفر راوتی یم. نو چې کوم ملګري هم ویډیو ګوري نو چینل سبسکرایب کړئ خامخا او ویډیو پوره وګورئ. نو انشاءالله زه به تاسو ته د نور ملکونو نور ځایونه هم ښیم او انشاءالله ښایسته ښکلي ښکلي ځایونه به ګورو مونږه. زه خپله هم ګورم او تاسو ته به هم ښیم. او ګوره څومره ښکلي ښکاري وی، زبردست.